په واتس اپ باندې مونږ د خلکو سره لګیا یو چیټینګ کوو، میسجونه کوو، وایسونه کوو، ایمیل سند کوو، هغه مونږ ته سند کوي. اکثر به داسې وشي چې دغه چیټ ختم شي او څه میاشتې پس یا څه کلونه پس زموږ دغه چیټ په کار شي یا دغه وایسونه زموږ په کار شي، دغه ډیټا ټوله چې کوم وي دې ته زموږ ضرورت راشي. بیا موږ دغه سوچ کوو په دغه ځای کې چې دا ډیټا به اوس مونږ راوستې شو یا دا پاسبلی دا راشي. نو بالکل ډېر په اسانه سره تاسو کولی شئ دغه ټوله وایسونه دي، ایمیلز دي، اس ام ایس دي، دغه ټوله ډیټا د یو دوه کال وخت نه ونه وي دغه تاسو واپس راوستې شئ د خپل موبایل ته که ستاسو څه ضرورت وي. نو په دې نن ویډیو کې د پوره طریقه ښیم، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او لایک او مخکې خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. ټول مخکې دا طریقه ډیره زیاته اسانه ډیره زیات ایزیلی کیږي. تاسو به څه وکړئ، د سکرین ریکارډینګ کومه دلته کې تاسو د سکرین ته ګورئ، تاسو به دا پروسس ښکاري. ګوره ټول نه مخکې تاسو وکړئ دا دونه هارډ میتھډ نه دی، د معمولي ورکوډ شان اپلیکیشن په ذریعه کیږي. خو اپلیکیشن ډېرې دي، کومې اپلیکیشن چې کار کوي صحیح زه تاسو هغه یو ښیم، تاسو صرف هغه یوز کړئ. تاسو به راشئ ګوګل پلی سټور ته، دلته به تاسو د سرچ ته راشئ. سرچ ته راشئ، دلته تاسو یو اپلیکیشن سرچ کړئ، د هغې نوم دی ډمپ سټار. دا به تاسو سرچ کوئ ډمپ سټار. ګوره دلته بیا مساله به دې نه کلیک وکړم داسې. اوس دلته تاسو وګورئ دلته ماسه اپلیکیشن نه ډمپ سټار ریکوري ډیلیټډ فوټو اینډ ویډیوز ریکوري. دا اپلیکیشن داسې دا به تاسو دلته کې دلته انسټال باندې کلیک کړئ، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. اوس چې دا ډاونلوډ شي نو په دې کې کم چې دلته کې منشن کړل نه خدای چې کم وایسونه مونږ کړي یا مونږ ته چا وایسونه کړي، مونږ ته پکچر سند کړي یا مونږ ته سند کړي سوره ډېر رچی وي. دا اپلیکیشن چې کومه دی دا مونږ ته په 100 سکند کې تقریبا 30-40 سکند کې موږ دا په زرونو اس ام ایس د ټوله ډیټا راوباسي. تاسو اوس مخکې طریقه هم ښیم د ایپ د څنګه د ډیټا راکوي. نو ویډیو سره مخکې وګورئ. اوس دا اپلیکیشن چې کومه دی د دې ډاونلوډینګ سټارټ دی، دې ته به لږ ویټ کوو چې یو څه زموږ سره ډاونلوډ شي او بیا تاسو مخکې ښیم چې په دې باندې موږ مخکې ریکوري څنګه کوو. دا او به څه وکړم، زه به اوس دا اپلیکیشن وګورم ته ما سره کوم ځای کې فوت دی، نو بس دلته کې راشم دا به زه داسې وګورم. دا څه وګورئ زما سره دلته کې اوس دا اپلیکیشن دا راغلی، دا ګورئ ډمپ سټار. دا به اوس لیک داسې زه اوپن کړم ساده سیټ دا ماس اوپن شو. دا تاسو کتلی شئ دا اپلیکیشن لږ لوډینګ کوي، دلته بس ماس دا اوپن شي. دا اپشن چې موږ ته راشي دا دی سټارټ لایک ا پرو. ډایرکټ په دې بر سایډ کې تاسو ګورئ دا یو کراس اپشن به تاسو سره داسې دا به ډایرکټ په دې ګوټ کې داسې ساده کلیک کړئ. دا تاسو کلیک کړئ، دا به تاسو د دې تاسو پرمیشن ورکړئ، دا تاسو الاو کړئ. دلته فرست کوم اپشن چې دی الاو، دا به تاسو الاو کړئ. دلته به راشئ دا اپشن چې کوم دی الاو ایکسس ټو مینیج آل فایل د ایډز راغی، دا به دې نه سي کراس کوم، دا به تاسو کلیک وکم چې ما سره دې ایکسس ما ورکو. زه بس بیک راشم، اوس بیک رالم دا ما ته و چې فوټو اینڈ ویډیو اینڈ فایل سیټ داره د به ډایرکټ وسو کوم د به ټرای اټ ناو د به کلیک کوم. اوس تاسو فرست اپشن کې وګورئ دلته ما سره اپشن نه را یو د ایمیج یو د ویډیوز یو اډیوز. د ایمیج اپشن تاسو وګورئ په ایمیج کې ما سره کوم تصویران چې هغه خلاص شو، دا اوس مطلب شروع شو. دا وګورئ کوم پکچر چې ما ته سند کړو یا ما له اشاره کړو خو ما هغه ډېر وخت ډیلیټ کړیو، د ما هغه پکچر روان کړل دا پروسس شروع دي. تاسو وګورئ 42 فوټو دی مطلب 100 سکند کې ریکورډ کړو، مخکې د پروسس روان دي، دا لاین داسې روان دي، د ماته مزید پکچر داسې رو راکې ګور ځلان دي سم رو پکچر سیوا کی رو پکچر سیوا کی کوم چې ما ډیټ کړو. دی خو چې سره راوړم د دیم سیکشن ته اوس په دې کې ماته راځي ماته ویډیوز راکې کوم ویډیوګانې چې ما ډیلیټ کړې وي یا ما ته چر سند کړو به ډیلیټ شوی هغه چیټ مکمل ختم شوی دا اوس هغه را ویډیوګانې. اوس که ته خو د تر نمبر اپشن ته راشم دلته کې دیږي کې د اډیوز ته، نو اوس که اډیو تر لم دا ګورې 200 وایسونه چې کوم ماته شو یا ما کړو چې هغه ډېر وخت نه ختم شو هغه هم ماته راغله. اوس ما د خچ ګور دا د اپریل میاشتې ولاندې راشي د 2021 او د سونه وایسونه چې دا دوی ماته راکړه. اوس مخامخ د پروسس روان دي تر د کم ټایم چې تاسو موبایل اغسته وي دا غي نه واله تر د نن ورځې پورې تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دا تاسو ټول وایسونه درکې لکه اوس وایسونه ته ګورئ تاسو ګور 350 وایسونه دی په دې کې ریکور کړه او مزید د پروسس روان دي. دې نه تاسو ګورئ دا وایس تاسو د پلی کولم شي ډایرکټ او ډاونلوډ کولای هم شي او مخکې شیر کولای هم شي چا سره. دا تاسو کته شي ګور دا وایسونه چې کوم دي ټول دی ما ته راکړه 500 وایسونه دی ما ته ریکور کړه او مخکې هم دا پروسس روان دي. دا یو ډېر اسانه میتھډ او د یوز تاسو کوی د هر یو اپلیکیشن د یو سیس خو بد یوزي نو همیشه کوشش کوئ د هر یو سیس یو پازیټیو او ښه یوز وکړئ. نو امید لرم زما د ویډیو تاسو خوښوي ویډیو خوښوي لایک هم کړئ او مخکې خپل مرګرو سره هم شیر کړئ. ان شاء الله ملاقات به په بل نوې ویډیو کې د لوی الله پامان.